د افغانستان د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کاروانونو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان د اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وايي افغانستان کې سلګونه جرې به کروندو ته اوبه برابرېږي. افغان حکومت وايي تازه یې په یو لړ عملیاتو کې د بلخ د کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې. ولسي جرګه کې نن ولې په طالبانو او حکومت نیوکې وشوې؟ جزئیات یې په همدې ویډیو کې وګورئ. د افغانستان په لویدیځ کې د تورغونډۍ بندر د سوداګریزو کاروانونو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه بندر د ترکمنستان هیواد او افغانستان د چارواکو له پرله پسې غوښتنو وروسته تېره شپه ناوخته د سوداګریزو کاروانونو پر مخ پرانیستل شو. دا بندر په داسې حال کې پرانیستل کېږي چې تېرو څو ورځو کې په هیواد دننه د یو شمېر توکو بیه ډېره شوې ده. افغان حکومت تازه ویلي چې د نورو بندرونو د پرانیستلو لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي او کوښښ کوي چې په راتلونکو اونیو کې هغه بندرونه چې د طالبانو په لاس کې دي او عواید یې طالبان اخلي له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. او په یو بل خبر کې به واورئ چې چارواکي وایي د بلخ د کلدار ولسوالۍ د طالبانو له ولکې ازاده شوه. د بلخ امنیتي چارواکي وایي کلدار ولسوالۍ د طالبانو له ولکې ازاده شوه. د بلخ د امنیه قوماندانۍ ویان عادل شاه عادل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ مرکز تېره ورځ د افغان ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې ونیول شوه. عادل زیاتوي افغان ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې د طالبانو د بریدونو د مخه نیولو لپاره هلته دېرې شوي دي او وسلوالو طالبانو ته یې په زیاته کچه مرګ ژوبله اړولې ده. دا ولسوالۍ په دې حال کې افغان حکومت لاس ته لویږي چې طالبان ادعا لري چې د افغانستان په 200 څخه په زیاتو ولسوالیو ولکه لري او افغان حکومت تازه تېره ورځ وویل چې کوښښ کوي چې د افغانستان نورې ولسوالۍ هم له وسلوالو طالبانو پاکې کړي چې تر دې دمه له 150 زیاتې ولسوالۍ بیرته افغان حکومت نیولې دي. او په یو بل خبر کې به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې وروسته له هغې چې طالبانو د پرمختګ وروسته کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله غبرګون وښود. د افغانستان ولسي جرګې د حکومت د سپین بولدک د ولسوالۍ او بندر د بیرته نیولو او په دې سیمه کې د پراخ پوځي عملیاتو ترسره کولو په کلکه غوښتنه کړې ده. دوی اندېښنه څرګنده کړې که حکومت دا کار ترسره نه کړي نو طالبان ډېر په اسانۍ سره مجهز کېدای شي. ولسي جرګې ویلي که چیرې طالبان سپین بولدک په خپل ولکه کې وساتي نو د پاکستان پوځ او استخبارات په اسانۍ سره د طالبانو د تجهیز او مرستې لپاره لاس په کار کېدای شي چې د کندهار جګړه په نوره هم پرې. په ورته مهال په سپین بولدک کې ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې ښیي چې پاکستان ملیشې د افغان خاورې ته راوښتي چې دې کار په ټولنیزو رسنیو کې زیات غبرګونونه راپارولي او په طالبانو انتقادونه زیات شوي خو تر اوسه طالبانو په دې هکله څه نه دي ویلي. ډیره مننه. ویډیو لایک کړئ او د همداسې مطالبو لپاره پښتون وایس یوټیوب چینل حتمي در سره سبسکرایب کړئ. ښې چارې ښه وخت.